السلام علیکم محترم لیدونکو مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمي ستاسو په خدمت کې یم. په تېر لیکچر کې موږ د تعمیر لپاره پایې جوړې کړې دي. اوس به راشو په دغه لیکچر کې موږ د تعمیر لپاره سلاب او د سلاب لپاره پیک هم جوړ کړو. راځئ چې پیل وکړو. د هر څه مخکې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو راورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. مخکې مو د لومړي منزل د سلب څخه یو کاپي اخیستې. راځو همدغه څخه د دوهم منزل لپاره هم سلب جوړوو. راځو لومړی به دغه څخه به یو افسیټ واخلو، ځکه دوهم منزل کې چې دا موږ پیک لرو نو د پیک د خاطره موږ افسیټ اخلو. افسیټ باندې کلیک، هغې نه وروسته به راشو افسیټ څومره، مثلا زه غواړم د 10 سانتي په اندازه افسیټ ورته ورکړم. د هغې نه وروسته به راشو، دلته هم افسیټ واخیستل شو که نه، دا ځینې برخه کې ګورئ دا اضافه شو. راځو یو لاین اخلو، دا برخه ترې لرې کوم، هسې یو لاین اخلم او یو لاین دلته هم اخلم څو دغه حصه ترې نه جدا شي. د هغې نه وروسته اریس او دغه لاینونه پاکوم. کله مې چې دا پاک، بیا به راشم دا پلان به سلیکټ کړم او موف دا به یو طرف ته ویسو څو موږ دغه سلب ته تکنس ورکړو، پیک ورته هم جوړ کړو، همدلته به صحیح وي. هغې نه وروسته راځم اریس او دغه اضافه خطونه ترې نه پاکوم. بیا هغې نه وروسته به راشم ډبل کلیک، بیا شیفت دا برخه د دې هم سلیکشن نه وخت او دا لاینونه هم د سلیکشن څخه ښکو څو هغه لاینونه سلیکټ شي. څخه مو افسیټ واخیست، د اضافه لاینونه پاتې شو. د هغې نه وروسته راځو ډیلیټ، نو دا به ډیلیټ شي. د هغې نه وروسته به راشو دلته به تکنس ورکړو، پوش پول. راځو څومره ارتفاع د 15 سانتي به بس وي، 15 سانتي د ارتفاع ولري دغه سلب زموږ. د هغې نه وروسته به راشو سلب مو هم دلته جوړ کړو. اوس به راشو دلته به یو پیک جوړ کړو. پیک موږ کولی شو چې کوم ډیزاین چې تاسو ورته ورکوئ همغه ډیزاین باندې تاسو کولی شئ چې پیک جوړ کړئ. راځو اوس یو لاین اخلم، که چېرته زه اوس داسې یو ساده پراپټ وال هم ولرم کولی شم چې دته هم پیک ورکړو. راځم دا برخه سلیکټ کوم، هغې نه وروسته راځم ټولز ته او د پالومي په واسطه کولی شو موږ چې دغه پیک ورکړو. پالومي باندې کلیک کوم او دا ورته سلیکټ کوم، نو دا شاوخوا ټولو ته یو پراپټ وال ورکړم، یعنې یو پیک یې ورکړم. د هغې نه وروسته بېرته کنټرول زیډ راځم، زه ورته یو دلته یو پیک ډیزاین کوم خپل په خوښه باندې څو دته همغه پیک ډیزاین ورته ورکړو. راځم یو لاین اخلم، د لاین اخلم د 12 سانتي په اندازه پورته، 10 سانتي د خواته، بیا هم 10 سانتي پورته، بیا به راشم 10 سانتي د خوا، بیا به راشم د 20 سانتي په اندازه به پورته لاړ شم. داسې یو ډیزاین چې کوم یو ستاسو خوښېږي همغه ډیزاین ورته ورکړئ، څو ستاسو پیک همغه ډیزاین واخلي. 10 سانتي او 10 سانتي هم د خوا، 10 انټر، بیا هم پورته راځم یو 10 سانتي پورته اخلم. کله مې چې دا واخیستې بیا راځم یو لاین اخلم، دلته د څومره په اندازه د 15 سانتي په اندازه د خواته راځم، بیا به دا ته ارتفاع ورکړم. ټوله ارتفاع دې څومره وي، 15 اتیا به صحیح وي، 15 اتیا. دا راځم د سره وصلو، داسې یو ډیزاین مې ورکړ. راځم بیا د هغې نه وروسته یو دغه اخلم، ارک اخلم، داسې یو ارک دا به صحیح وي، سنټر یې معلوم وي او سټارټ او اینډ، دا سټارټ او اینډ. سټارټ یې دا شو او اینډ دا شو. داسې یو ارک اخلم، یو بل دلته اخلم، داسې راځم د 18 سانتي په اندازه باندې خواته یو ارک اخلو. داسې کوم ډیزاین چې ستاسو خوښېږي همغه ډیزاین تاسو پیک جوړ کړئ. د هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې د هغې څخه استفاده وکړئ. دا هم لرې کوم. اوس دغه ډیزاین زه غواړم چې پیک جوړ کړم. اوس دلته موږ فالومي که چېرته موږ دغه سلیکټ کړو فالومي کې
راځو لومړی دغه ته رایټ کلیک، دلته به لارج ټولز دا د فالو می دلته هم شته ده. اوس به راشم فالو می باندې به کلیک کړم. که چېرته زه ورته دا سلیکټ کړم او د هغې نه وروسته فالو می داسې که سلیکټ کړم نو دا به همداسې امتداد واخلي. نو اسانه طریقه دا ده چې لومړی به راشئ سلیکشن به وکړئ، دغه ساحه سلیکټ کوم او زه غواړم چې په دغه لاین شاوخوا دغه پیک وي او دغه ساحه کې دې نه وي. نو د دې لپاره به د باندې ډبل کلیک وکړئ، د هغې نه وروسته شیفت دا به هم ترې لرې کړئ. دغه لاین دلته هم نه غواړم چې پیک دې راشي او دلته هم نه غواړم چې پیک دې راشي، دلته هم نه غواړم چې پیک دې راشي، یعنې دغه شاوخوا دې پیک راشي دلته دې رانه شي. د هغې نه وروسته راځم فالو می یا دغلته دغه بل هم پاتې دا به هم ترې نه لرې کړو، دغه حصه دې هم ترې نه لرې شي. د هغې نه وروسته راځم فالو می باندې کلیک او وایم دغه د دې شاوخوا باندې وچرخوه. نو ګورئ تر همدغه حصې پورې راغی، نوره خواته پیک امتداد وانخیسته. مخکې خو دا هم ورسره سلیکټ وکړو، که چېرته همدا سلیکټ کړی نو دا برخه ټوله بندېدله، دا یې موږ د زینې دپاره ده دغه ساحه. نو موږ وکولی چې دغه رقم یو ډیزاین کړو، یو پیک ورته ورکړو. د هغې نه وروسته به راشم دا به ټول سلیکټ کړم او بیا به یې میک ګروپ کړم، داسې سلیکټ کوم، دا به ترې لرې کړم. ټولې برخې سلیکټ شوي دي. راځم د باندې رایټ کلیک، د هغې نه وروسته میک ګروپ، دا د یو ګروپ مې ترې جوړ کړ. د هغې نه وروسته به راشم لاین اخلم، داسې یو لاین اخلم د څو 30 سانتي دخوا ده او 30 سانتي هم دخوا ته. بیا به راشم دغه سلب به سلیکټ کړم او موف دغه نقطه مې ورته ټاکلې ده، د دې نه اخلم او راوړم یې دلته وصلوم، په دغه کونج کې وصلوم، دغه کونج سره یې وصلوم. دا د سلب مو هم راوړل ته مو وصل کړ. اوس به راشو د سلب ته به مواد هم انتخاب کړو، یعنې مختلف رنګونه ورته ورکوو. موږ کولی شو چې دلته مختلف رنګونو څخه استفاده وکړو. راځم لومړی په ده باندې ډبل کلیک، دغه پورته برخه کې د نورو موادو څخه استفاده کوو، روفینګ ورته وایي، هغه څخه به استفاده وکړو. را به شو مټیریلز کې کومه ده روفینګ، دا روفینګ شته دي دلته مختلف دغه دي. زه به دا ورته سلیکټ کړم، دا پورته برخه کې دا قسم ته مواد وکارول شي. تاسو مختلف مواد کولی شئ چې ورته یې وکاروئ، د ویزمټ څخه هم کولی شئ، مختلف ویب سایټونه یې د هغې څخه یې ځان ته ښکته کوي او د هغې نه بعد ورڅخه استفاده وکړئ. مواد دلته انتخابوم، د هغې نه وروسته به راشم دا پورته برخه کې مې دا مواد وکارول. راځم دلته د رنګونو څخه استفاده وکړم، راځم سمپل پینټ باندې کلیک کوم، نور رنګونه نه جوړوم، دغه رنګ موږ سره تیار دلته مخکې نه جوړ شته، همدغه څخه استفاده کوم. د هغې نه وروسته راځم دلته استعمالوم اریز، دغه اضافه خط به ترې نه هم پاک کړو، د اضافه خط به ترې پاک کړو. د هغې نه وروسته راځم په سمپل پینټ باندې کلیک، دې حصې ته دا رنګ انتخابوم، داسې یو رنګ ورته ورکوم. تاسو همداسې د دې ټول چاپېر ورته رنګونه ورکړئ. دا د شاوخوا مې ورته ټول رنګونه ورکړل، یعنې سلب ته موږ هم وکولی چې دا شاوخوا ته ټول مواد ورکړو. راځو
ایریس دغه اضافه خط ترېنه هم پاکوو څو د دوی سره ارتباط یو ځای شي، یعنې د سره وصل شي. دا سلب مو وکولی شو چې دلته یې ډیزاین کړو. د دې نه وروسته به اوس راشو یو دانه دغه به ورته هم جوړه کړو، پورته برخه کې به یو بمبوټۍ ورته هم جوړه کړو. را به شو پلان ته. پلان کې موږ سره اندازه شته تیاره دا ده. راځو یو ریکټنګل اخلو، داسې یو ریکټنګل تر دې ځایه او یو ریکټنګل داسې اخلو هم دی دغه ځای څخه تر دې ځایه. کله مو چې ریکټنګل واخیستو بیا راځو دغلته هم یو ریکټنګل اخلم، د 185 داسې یو ریکټنګل اخلم. د هغې نه وروسته راځم یو بل ریکټنګل هم اخلم، دغه برخه کې ورته یو دروازه جوړوم. کله مو چې دا داسې واخیسته بیا به راشو دا پلان به ورته سلیکټ کړو او موف داسې لکه حرکت ورته ورکوم څو هغه حصه چې ما جدا کړی هغه راته معلومه شي. د هغې نه وروسته راځم ایریس او دا برخه هم پاکوم او دا به ورته هم پاک کړم. کله مې چې دا پاک کړ بیا به راشو پوش پول او دلته یو ارتفاع ورکوم، یعنې څو دی ارتفاع یې 250 سانتي به صحیح وي، دا هم همدومره اندازه. د هغې نه وروسته را به راشم کنټرول زیډ اوربیټ، راځم په دغه حصه کې ورته یو لاین اخلم د 50 سانتي په اندازه. دلته ورته دغه ورکوم پیک، دلته ورته بیم ورکوم پوش پول او دا سره وصلوم. د هغې نه وروسته راځم ایریس او دغه حصه ترېنه پاکوم اوربیټ. دا دغه مې ورته جوړه کړه. راځم دا ټول سلیکټ کوم او میک ګروپ کوم، داسې سلیکټ کوم. د هغې نه وروسته رایټ کلیک او میک ګروپ. چې کله مې میک ګروپ کړی راځم دا ورته د دې نه موف کوم او هملته انتقالوم موف. د هغې نه وروسته به دا موف کړو، را به یې وړو دلته به یې وصل کړو. دا مو دلته سره وصل کړو، همغه حصې ته صحیح راغی، بلکل همغه حصې ته صحیح ده، خو دا به لږ پوش پول کړو څو د دغه سره ولګېږي پوش پول او تر دغه حصې پورې صحیح ده دا. او دا بل به هم راوړو د سره به یې وصل کړو. دا دغه بمبوټۍ دیوالونه مې ورته جوړ کړل. نور به بس وي. دا و د نن ورځې درس، تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.